نو دې پسې دعوت ورکوم زمونږ ګران مېلمه د پندونه راغلی د الفت پښتو ادبي جرګې صدر زاهد خاموش صاحب چې هغه راشي او تاسو ته خپل خوندور شعرونه ووایي. یو شعر وایم چې اذیت د پرهرونو د عذاب دی، اذیت د پرهرونو د عذاب دی، نه پوهېږم چې دا څه حساب کتاب دی. اذیت د پرهرونو د عذاب دی، نه پوهېږم چې دا څه حساب کتاب دی. او راشه لږ احوال یې واخله مسلمانه، راشه لږ احوال یې واخله مسلمانه، یو سړی در پسې سم خراب خراب دی. شعرونه داسې دي چې لکه زما چې دی یارانو جناب دغسې وي، لکه زما لکه زما چې دی ملګرو جناب دغسې وي، که چا ګلاب لیدلی نه وي ګلاب دغسې وي. لکه زما چې دی ملګرو جناب دغسې وي، که چا ګلاب لیدلی نه وي ګلاب دغسې وي. او چې مې جانان او رکیب دواړه را روان ولیدو، چې مې جانان او رکیب دواړه را روان ولیدو، نو هله پوه شوم چې ثواب او عذاب دغسې مې جانان او رکیب دواړه را روان ولیدو، نو هله پوه شوم چې ثواب او عذاب دغسې وي. شونډې مې وچې رنګ مې زیړ زړه مې کباب کباب دی، شونډې مې وچې رنګ مې زیړ زړه مې کباب کباب دی، ته به لا څه پسې خراب یې خراب دغسې وي. شونډې مې وچې رنګ مې زیړ زړه مې کباب کباب دی، ته به لا څه پسې خراب یې خراب دغسې وي. او په دې خبره مې یارانو چې ناراضه نه شئ، شعر دی چې په دې خبره مې یارانو چې ناراضه نه شئ، د ځینې ځینې سوالونو جواب دغسې وي.